سلام مې ومنئ. تمه ده چې تاسې به روغ جوړ او صحتمنده وئ. تېر درس مو د سی جي او همداشان نور اړوند درسونه ولوستل. نن راځو سی برخې ته. لیسن غوږ ونیسئ and read along او په لوړ غږ کې ولولئ. on the farm په بڼ کې په farm اصلا کرونده. نو دلته لاړ دي this is my blue coat. This is my blue coat. دا زما اسموني شین رنګه کوټ دی. بیا وایي چې this is a green gate. دا یوه شنه دروازه ده. هدف یې د رنګونو زده کول دي. green منه شنه. gate دروازه. د بل اړخ کې وګورئ په د بل فرم کې this is a brown غوا ده. یعنې موږ تاسو براون نسوري رنګ ته وایو. this is a brown cow. دا یوه خړه غوا ده. پاس وګورئ پشه ښیي چې this is a black cat. دا یوه توره پشه ده. cat پشه. راشئ دریم تصویر ته this is a white goat. دا یوه سپینه وزه ده. white سپینه goat وزه. وروستی جمله وګورئ oh no افسوس یې څه کولی دی. وایي چې is this my blue coat. آیا دا زما اسمونه شین رنګه رنګ دی کوټ دی. نو هغه ستاسو خپله جواب ورکړئ. دا لیټس ریویو تکرار دی یوازې تیر درس خو دا د ریکارډ نه غږیږي. دلته ویډیو سټارټ دی نو بیا ریکارډ نه غږو. تاسو بیا د خپله چیک کوئ هغه به یې درته وایي چې مثلا د یو کتاب برخه کې کله معلومات درکړي دلته به کتاب چیک کوئ که نه. بل مثلا دویم تصویر کې وایي چې اټس ا ریډ چیر. نو کومه که صحیح کیږي نو بي دغه شانتې ښه. نو بي ته راشئ پلی ا گیم لوبه ترسره. یوه ملګري نه پوښتنه کوئ is this معنا دا ده چې آیا is this آیا دغه an orange bag یو نارنجي بکس دی. که وي ځواب به څه ورکوئ yes it is بلې همدغه دی. مثلا زه یو بله پوښتنه کوم is this a green marker. آیا دا یو شین مارکر دی. نو چې وي yes it is. که نه وي no it isn't. مثال is this blue chair. آیا دا اسماني شین رنګه چوکۍ ده. نو yes it is. مثال وګورئ یو بله پوښتنه کوم is this brown pencil. آیا دا خړ پنسل ده. ځکه هغه زیړ پنسل دی. نو end پای ده. یعنې په دې څپر کې ته کوم کارونه کولی شي. I can یونټ 1 یونټ 2 په د لومړي او دوهم یونټ کې کوم کارونه کولی شي. say the words لغتونه ویل. make sentences جملې جوړول. ask and answer پوښتنه او ځواب ورکول. sing the songs سندره ویل. read the story کیسه لوستل. نو کوم کارونه چې کولی شئ لومړی او دوهم یونټ کې نو هغه کارونو ته چیک ورکړئ او کوم چې نه شئ کولی پرېږدئ. نو دریم یونټ به بل درس کې ووایو. تر همدغه ځایه پورې بس دی. نور درته ښې شیبې ښه وختونه غواړم. د الله په امان. عیدالله محمدي ته دعاګانې کوئ. ښه وختونه او